السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو زموږ به نن درس له هغه چپټر سره برابر درس وي لکه A1 کې دوستانو په صفحه نمبر 4 کې. دوستانو دا هم یو لیسا د اول هنري ده، دا دواړه بیا نن محاوره یا ډایلاګ کوي. 1.4 listen and repeat. دوستانو دا تاسو سره واورئ او سره تکرار یې کړئ. ډایلاګ د محاوره لکه څنګه چې په تیر درس کې په 1 in pairs practice د ډایلاګ په هغه اوله درس کې لکه موږ چې یعنې په دې درس کې دوستانو کوم موږ تکرار کړو، نو دا دوستانو زموږ اوله درس دی او د نن درس دی دا. نو له دې سره دوستانو دا دواړه تاسو سره تکرار کړئ او ورو سره ریپیټ به کړئ او وابه یې اورئ. Are you in number 2? Yes, I am. Are you in number 1? No, I'm not. I'm in number 3. See you soon. Goodbye. 5. Hi, Henry. You're in my class. Hello. Sorry. What's your name? I'm Lisa Silva. Excuse me? Lisa Silva. Oh, right. دوستان اوس به د دې ترجمې ته ورسو. 1 یعنی اول لیسا are you in number 2 are you in number 2 آیا ته به دوهم نمبر کې؟ هنری yes I am هو زه یم. are you in number 1 yes I am هو زه یم. آیا ته به نمبر اول کې؟ are you in number 1 آیا ته به نمبر اول کې؟ لیسا no I am not نه زه نه یم. I am in number 3 زه به نمبر دریم کې یم. see you soon د لیدو په هیله. goodbye د خدای په امان. 1.5 یعنی lesson number 2 Lisa hi سلام. Henry you are in my class آیا ته زموږ په صنف کې؟ Henry hello sorry سلام بخښنه غواړم. what's your name ستا نوم څه شی دی؟ hello sorry what's your name hello سلام sorry بخښنه غواړم. what's your name ستا نوم څه دی؟ I'm Lisa Silva excuse me یعنی بخښنه غواړم. نوم دې راته تکرار کړه. د تا نوم څه ده؟ excuse me Lisa Silva. alright ډېر ښه. دوستانو دا و د نن ورځې درس. الله دې وکړي ستاسو ته خوش ورګرځېدلی وي. چینل د سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ.